طالبانو بالاخره غیرت وکړ. د پاکستان پر ضد یې هم خلکو ته د شعارونو ورکولو اجازه ورکړه. بلخوا جنرال مبین پاکستان ته څه ویلي پاتې معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د هوایي برید پر ضد د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې لاریونونه شوي. نن د کابل په ګډون د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د جمعې د ورځې د لمانځه وروسته په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهري د اوسېدنې په کور د امریکا د بې پیلوټه ډرون الوتکې د برید غندنې لپاره پراخ لاریونونه شوي. کابل کې په یو ستر لاریون کې لاریون کوونکو د امریکا د برید پر ضد لیکلي شعارونه هم ځان سره لیږدول چې پکې پر کابل د امریکا د وروستي برید د غندنې سربیره د افغانستان په چارو کې د امریکا د لاسوهنې د بندېدو غوښتنې هم لیکل شوې وي. دغو افغانانو همدارنګه په خپلو شعارونو کې ویل موږ د افغانستان پر خاوره د امریکا او د هغوی د حامیانو تیری غندو. یو شمېر لاریون کوونکو همدارنګه د پاکستان پر ضد شعارونه ځان سره لیږدول او ویل یې چې پاکستان امریکایي الوتکو ته په اجازه ورکولو افغانستان سره ظلم او خیانت کوي. د طالبانو یو فعال جنرال مبین په خپل ټویټر کې لیکلي چې دا ځل باید د پاکستان کرایي پوځ سره حساب وشي چې ولې امریکایي الوتکو ته لاره ورکړه. لاریونه په کابل او ولایتونو کې په سوله ییز ډول پای ته ورسېدل. د خوست ولایت کې د ننني لاریون یو ګډونوال محمد رؤف روان نن جمعه د اګست په 5مه د زمري پر 14 امریکا غږ ته وویل دا کوم د ډرون برید چې په افغانستان کې شوی دی د تړون پر خلاف برید دی.